السلام علیکم. ډیرو ملګرو ما نه تپوس کړی چې دا یو سخاوت که نه، په عربۍ کې یو سخای، یو جودي او یو نثاري لکه ایثار. د دې دریو فرق څه شی دی؟ په عربۍ کې السخا یعنی سخاوت هغې څه ته وایي؟ اعطاء الاقل و ابقاء الاکثر. چې تا سره کم مالي د هغې نه لږ ته ورکړې چاته د الله په رضا باندې او ډیر تا سره پاتې شي، دې ته سخا وي. او جود کوم چې زمونږ په نبی علیه السلام خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې جود هغه ته وایي. جواد هغه انساني الاعطاء الاکثر و ابقاء الاقل، چې ډیر مال چا سره مثال 100 روپۍ چا سره یو او یا شپېته ته د الله پر رضا ورکړي او لږې د سره پاتې شي، دې ته جود وي. او ایثار هغې ته وایي اعطاء الکل من غیر ابقاء ای شی. یعنی ایثار هغه څه ته وایي؟ ایثار قربانی، چې ته ټول ورکې او تا سره هیڅ پاتې نشي، دې ته ایثار وایي. لکه یوه ورځ چې نبی علیه السلام خپلو ملګرو ته صحابو ته وویل چې چا سره څومره وسې کېږي هغه راوړئ د جهاد دپاره. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ابوبکر صدیق رضی الله عنه رالی او کم مال چې ولا راوړو ورته ویل چې دا دې څه لکه څومره مال دې راوړو؟ وی ټول مې راوړو. وی څه دې پرېښوده؟ وی د الله او د الله رسول مې کور کې پرېښوده، مطلب د هغوی نومونه ما دپاره کافي دي، ټول مال یې راوړه. او عمر رضی الله عنه نه چې تپوس وکړو هغې نیم مال راوړی. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه مال هم دومره ډېر نه و، د عمر رضی الله عنه د هغه نیم مال نه کم و، خو بیا هم د هغې هغه ثواب او اجر ډېر و، ځکه چې دې ته وایي پوره اخلاص. نو ایثار هغې قربانۍ ته وایي، چې ته مکمله توګه منې ټول مال په چا قربان کړي، هغې ته ایثار وایي. نو دغه کار چې څوک کوي هغې ته نثار وایي. موږ چې ورته او څوک چې د خپل مال نه لږ د الله په رضا ورکوي او ډېر ځان ته پرېږدي هغې ته سخي وایي. موږ ساده پښتو کې متسخي انسان وایو، سخي سړی. او څوک چې لکه ډیر مال ورکوي او لږ پرېږدي هغې ته جواد وایي، په عربۍ کې ته جواد وایي یعنې ډیر سخي. نو دا و د سخا، د جود او د ایثار یو لنډ شانې تعریف. هیله کوم چې تاسو پوه شوي یاستئ. جزاک الله.